بوډا او د لیوانو پلونه. لیکوال نصیر احمد احمدي. دا ناول لومړۍ برخه. په کوټه کې ناست وم چې دروازه په شدت خلاصه شوه. پلار مې چیغه کړه، ورو. کوچنی ورور مې په وره کې نوک ونیو. د پلار له ویرې بیرته پر شا ولاړ او د کور په اوږده دهلیز کې منډه کړه. ور خلاص پاتې شو او کوټې ته سړه هوا ورسره د لاندې د پخې غوښې بوی راننوت. پلار ته مې وکتل. له غوسې نه په ډکو سترګو کې د لاټین ژېړه رڼا ښکارېده. ولاړ شوم. د وره د پورې کولو پر مهال مې د ورور ورخطا غږ واورېد، ادې جومات ته لیونی راغلی. پلار ته مې مخ ور واړاوه. د توخانې پر تاوده ځای ناست و او د راډیو ستنې تاووله. له کوټې ووتم. په دالان کې مې مور د ښوروا لپاره ډوډۍ واړوله. ورور مې د هغې تر څنګ ناست و او تنور ته یې پښې ورغځولې وې. په قهر مې وویل، دروازه د سړي غوندې خلاصه وه. ورور مې په بیړه راته وکتل. سترګې یې وځلېدې او په داسې غږ لکه کوم زیری چې راباندې کوي وویل، جومات ته لیونی راغلی. غږ مې اوس پوست کړ، ته په خپله لیونی یې. ورور مې مور ته مخ ور واړاوه او د خواست په ژبه یې وویل، غوښه پخه ده؟ مور مې له کټو نه د لاندې یو رایستلی بسری په ګوتو کې ټینګ کړ. بیرته یې په کټاو کې چې له خولې نه یې مړ تاو پورته کېده واچاوه. ورو یې وویل، یو څه وخت لا نور هم غواړي. له دې سره یې پر کټو برغولی کېښود او بیرته یې تنار ته ورښکته کړ. ورور مې ما ته وکتل، لالا عجب لیونی دی، له جوماته ټول هلکان وایستل. ما وپوښتل، ولې په جومات کې لویان نه وو؟ نه، هغوی خو هر ماښام تر لمانځه وروسته کورونو ته ځي. مور ته مې مخ ور واړاوه، ادې ډوډۍ یو څه وخت ملنده وه. ولې؟ جومات ته ځم. د باندې په وتو سر مې وار له واره په ورمې کې د واورې بستر کې ولوېدل. پورته مې وکتل. د ماښام په تته رڼا کې سرخېدونکې واوره ورو ورو راښکته کېده. له ګام سره مې کلوخو ته واوره ور ولوېده. د انګړ لرګین ور مې له زنځیره ونیو. د وره غونجا شوه او پلې خک کې پرته واوره یې سر راټوله کړه. جومات کور ته نږدې و او د کلي د هلکانو چغې په اسانۍ سره اورېدل کېدلې، لیونیا، ای لیونیا، لیونیا. ګامونه مې ګړندي کړل. د جومات وره وازه خوله نیولې وه او له دهلیز نه د هلکانو شور او زوږ راته. ورته په رسېدو سره ناڅاپه د پښو دربی شو. پر دیوال څه شی ولګېد، پر ځمکه ولوېد او له غږ نه یې پوه شوم چې د لرګي وار و. یو هلک په منډه له وره راووت. مخکې تر دې چې څنګ ته شم وږی زما تشې ته سیخه شوه. ما په دیوال پورې لاس ونیو خو هلک له ځمکې یوه نیمه لویشت پورته شو او پر ښي اړخ ولوېد. 5-6 هلکان مې په ترپ تر سترګو تېر شول. ځمکې ته مې وکتل. په واوره کې د یو غځېدلي انسان چاپ جوړ و. یو دم چوپه چوپتیا شوه، داسې لکه هېڅ چې هم نه وي پېښ شوي. یوه شېبه پر خپل ځای ودرېدم. په احتیاط مې ښۍ پښه تر لخک واړوله. دهلیز ته ورننوتم. د جومات د څنګ د کوټې دروازه خلاصه وه او له کوټې نه د لاټین تتې رڼا د بوټونو د ایستلو ځای روښانه کړی و. ورو مې د وره خواته غړۍ ور اوږده کړه. د کوټې پر خړ دیوال د یو بني ادم لړزانده سیوری ښکارېده. پښه مې ونیوله. پر یو لوی عسکري بوټ مې سترګې ولګېدې چې د تلې چاکونه یې له واورې نه ډک او بوټ ړنګ پروت و. د کوټې منځ مې هغه وخت سم لیدلی شوای چې 2 ګامه لا نور هم پر مخ تللی وای. ګام مې واخیست. پښه مې پر یوه شي ولګېده او د لرګي د رغړېدو غږ چوپتیا ماته کړه. په بیړه مې سیوري ته وکتل. دا پخوا په څېر لړزانده ولاړ و. ټیټ شوم. د امسا په بڼه یو غوڅ شوی لرګی مې دیوال ته ودراوه. بل ګام مې پورته کړ. د اوږدې کوټې په منځ کې یو په ونه لوړ بني ادم ولاړ و. د هغه راته شا وه. اوږد بالاپوښې پتان و. په ښي لاس کې د بوټ جوړه نیولې وه او داسې راته وایسېد لکه ځمکې ته چې ګوري. ورو مې وویل، سلام علیکم. سړي کوم غبرګون ونه ښود. دوهم ځل مې یو څه په زوره د سلام ټکی له خولې راوایست. هغه یوه جټکه وخوړه. په تیزۍ سره یې مخ راواړاوه. د څراغ رڼا یې پر نیمایي څېره ولګېده او د څېرې په روښانه برخه کې د ژورو ګونځو سیوري ښکاره شول. سړی بوډا و. خړ لونګی یې تر سر تاو وه او د ږیرې د ښي اړخ سپین ویښته یې د لاټین ژېړه رڼا ته ځلېدل. په لړزان د ګامونو رانږدې شو. بوټ ته مې وکتل. د وار په بڼه یې نیولی و. په بیړه مې وویل، خوا مه بدوه، هلکان دي. د هېڅ ونه ویل. بوټ یې د خپلې جوړې تر څنګ کېښود او د کوټې په بر سر کې د توخانې پر تاوده ځای کېناست.
سر یې وځړېد او په فکر کې ډوب شو. پوه شوم چې سړی بې ازاره دی. ورمخته شوم. ورو مې وویل زه به ډوډۍ درته راوړم. خدای د پخوا په څېر غلی و او غولې ته یې کتل. له جوماته ووتم. واوره په تیزۍ ورېدله. کور ته لاړم. د کوچني ورور چې مې کله راته پام شو په بیړه یې وویل لیوني ونه وهلې؟ هغه ته مې ځواب ورنه کړ. له مور نه مې وغوښتل چې یوه کاسه ډوډۍ تیاره کړي. په لنډه موده کې ډوډۍ تیاره شوه. له دالان نه د راوتو پر وخت مې ورور ته ور یاده کړه چې چای راپسې راوړي. کله چې بیرته جومات ته ورغلم مسافر د پخوا په څېر زړېدلی سر ناست و. د هغه تر مخ مې دسترخوان وغوړاوه. کاسه مې کېښوده او څراغ مې ورنږدې کړ. اوس یې نه ټوله څېره ښکارېدله. ګڼې وریځې یې درلودې او په کڼه سترګه ړوند و. ورو مې وویل ډوډۍ سړېږي که لاس مینځې؟ په هغه بدنۍ کې اوبه شته. ورو ولاړ شو. له شا مې پسې وکتل. د کمیس لمنې په بله پوښ کې پټه وه خو د پرتوګ په یو پیسه پورې لویه پنبه ښکارېده. بدنۍ یې ور واخیسته او د باندې ووت. شېبه وروسته چې بیرته پر خپل ځای کېناست لاسونه یې لانده وو. له کاسې نه یوه کوچنۍ ګوله ور پورته کړه. لاس یې لړزېده او کله چې یې ګولې ته خوله وازه کړه په وره پورې یو غاښ هم نه ښکارېده. لنده ډوډۍ یې ښه ډېره وخوړه خو غوښې ته یې لاس ور اوږد نه کړ. ورو مې وویل د پسه لاندی دی خو د شونډې ونه خوځېدې. پوهېدم چې ګونګی نه دی ځکه ګونګیان بیا په غوږو هم نه اوري. دوهم ځل مې کوم سات ورته ونه کړ. په زړه کې راتېره شوه شاید لیونی وي. دا وخت د وره کړپ شو. کوچنی ورور مې په وره کې ودرېد. د هغه په ښي لاس کې چای جوش او په کیڼ لاس کې ګیلاس ښکارېده. پوه شوم چې له ویرې پر مخ نشي راتلی ځکه ولاړ شوم. چای جوش او پیاله مې ورنه ونیول. ورو مې وویل یو بړستن در سره راوړه. دی هم په منډه د باندې ووت. ګیلاس مې له چایو ډک کړ. د بوډا تر مخ مې کېښود. یو ځل بیا په دې هڅه کې شوم چې پر خبرو یې راولم. ورو مې وویل یخني نه ده؟ د دې پر ځای چې څه ووایي لړزېدلی لاس یې د څنګ جیب ته کړ او ډک لاس کاغذونه یې پر غولې کېښودل. حیران شوم. په نوي او زړو کاغذونو کې یو قلم او عکس هم ښکارېده. په عکس کې مې وار له واره پر بوډا سترګې ولګېدې چې توره دریشي یې پر تان، سر تور سر او رنګه نیکټایي یې تړلې وه. سترګه یې جوړه وه او تر څنګ یې یو سینګار شوې پیغله د واده په سپین کمیس کې ولاړه وه. د عکس پر پاتې برخه یو کاغذ پروت و. لا مې عکس ته سم نه وکتلي چې د بوډا تور لاس د کاغذونو پر کوټه ور ټیټ شو او پر غولې یې یوازې د ګولۍ یو پاکټ پرېښود. بوډا کاغذونه په جیب کې کېښودل. له پاکټ نه یې یوه ګولۍ خولې ته واچوله او د چایو غړپ یې ورپسې کړ. په زړه کې مې پوښتنې راولاړې شوې. څوک دی؟ سوالګر دی که شتمن؟ ښاري دی که کلیوال؟ روغ دی که لیونی؟ د واده په جامو کې دا ښکلې نجلۍ څوک ده؟ مېرمنې ده؟ سترګې یې ولې ړنده؟ ناڅاپه یې ودرب شو. مخ مې ور واړاوه. وره ته نږدې یو بړستن پرته وه. بړستن مې د سړي پښو ته کېښوده. کاسه او دسترخوان مې راواخیست. ورو مې وویل پیاله او چای جوش بیا په هغه تاخچه کې کېږده. دا مې وویل او له جوماته ووتم. دا پلار په غږ مې سترګې رڼې شوې. په غوسه یې وویل یوه ورځ دې نه ده، دوې نه دي، غټ سړی دی. وروسته مې د مور غږ واورېد. خیر دی، زه به ورته ووایم. پوه شوم چې پلار مې ولې غوسه دی. ساعت ته مې وکتل. لمر لا نه و راختلی. په بړستن کې مې پښې بندې کړې. د کوټ په لستوڼو کې مې لاسونه دننه کړل او له کوټې ووتم. د کوټو او دالان ورونه اوږده دهلیز ته خلاصېدل. دهلیز مې د ګوتو په سرونو لنډ کړ. کله چې د دالان ورته نږدې شوم پر سپږمو مې د تودې ډوډۍ بوی ولګېد. د مور مې د وره له چولې راته پام شو. ور مې خلاص کړ او دالان ته ورننوتم. زړېدلې شونډې یې وخوځېدې. پلار به دې در سره ګوري؟ ته خواست په ژبه مې وویل. خیر دی مورې، لا وخت شته. ته یوه بدنۍ اوبه راکړه چې اودس وکړم. خو دا ځل یې په غوسه راته وکتل. تر تا خو دې هغه کشری ورور لا ښه دی. پلار یې یو ځل ورته وویل چې د سهار جامې ته راځه. تر اوسه یې د هغه خبره نه ده هېره کړې. خو ته غټ سړی یې، سره غرمه راجګېږې. د مور خوا بدون مې نشو زغملی. ژمنه مې ورسره وکړه چې له ده هېڅ ته به تر پلاره مخکې په جومات کې ناست یم. دا وخت مې ورور دالان ته راغی. د هغه په لاس کې نیول شوی چای جوش د تېرې شپې مسافر را په زړه کړ. ومې ویل هغه سړي ته تا چای ور وړی و؟ هغه لیونی یادوې؟ لنډ ځواب مې ورکړ. هو. لا هغه خو په جومات کې نه و.
مور مې وویل خوارکی به په دې نیم ګاز واوره کې چیرته تللی وي؟ په حیرانتیا مې وپوښتل نیم ګاز؟ د ځواب پر ځای پر پیدا ور شوی پاسه تنار ته ور ټیټ کړ. زه هم ولاړ شوم. د دالان پر یوازینۍ خواله شوې کوچنۍ ښیښې مې ورغوی تیر کړ. انګړ تک سپین و او د زردالو د ونې پر وچو ښاخونو 4 ګوتې واوره پرته وه. د مور غږ مې واورېد چای د ژر وڅښه او بام ته ور وخیژه. پاو وروسته له کوچني ورور سره یو ځای د بام پر سر ولاړ وم. اسمان براګ و او په واوره کې لرې کلي تور بخوان برېښېدل. زموږ د کلي پر بام 1-2 تنه ولاړو او واوره یې اچوله. د ورور په غږ مې جټکه وخوړه لالا راځه چې بامونه سره وویشو، 2 یې ستا او 2 یې هم زما. هغه ته مې وکتل. نیم بام یې تور کړی و او زه لا په نیم ګز واوره کې ولاړ وم. خندا راغله. د واورې غونډسکی مې جوړ کړ خو مخکې تر دې چې پر هغه وار وکړم د تره زوی مې د خپل کور له بامه راباندې غږ کړ هلته یو څه ښکاري، 2 کارغان هم ورته ناست دي. ورغږ مې کړ چیرته؟ ته دښتې خواته وګوره د توت ونې ته نږدې. ورمیږ مې کوږ کړ. د رښتیا ویل په واوره کې یو تک تور شی برېښېده. وار له واره مې د تېرې شپې مسافر په زړه کې ودرېد او په چیغه مې وویل هله ژر کوه